مونږ ټول پوهیږو چې ځینې کارونه لکه سالم خواړه، میډیټیشن او ښه خوب زمونږ د ژوند کیفیت ښه کولی شي. غواړم په دې ویډیو کې د 5 داسې کوچنیو عادتونو په اړه در سره خبرې وکړم چې هم ستاسو د ژوند پر کیفیت او هم مو پر اړیکو ډېر مثبت اغیز کولی شي. لومړی عادت د هغو کارونو لیست جوړ کړئ چې باید وې نه کړئ. مونږ ټول د هغو کارونو یو اوږد لیست لرو چې باید ترسره یې کړو. خو دلته غواړم داسې یوه طریقه در وښیم چې حتی که سست هم یاست یا تل دا بانې کوئ چې وخت نه لرئ، بیا هم در سره مرسته کولی شي. یوازې له ځان سره صادق اوسئ او د هغو کارونو یو لیست جوړ کړئ چې باید وې نه کړئ. زموږ مغز د سمدستي خوندیتوب او ډوپامین مینوال دي. مثلا که زه همدا اوس درته وایم چې $100 درکوم یا 3 میاشتې وروسته $200 درکوم، ډېر احتمال شته چې همدا اوس هماغه $100 انتخاب کړئ. خو که وغواړئ چې خپل وخت په هوښیارۍ مدیریت کړئ، باید د هغو کارونو لیست تل ستاسو مخې ته وي چې هره ورځ مو وخت اخلي. خو کیدای شي تاسو ورته پام هم نه وي. کله چې هغه کارونه ولیکئ چې باید وې نه کړئ، نو هر ځل چې بیا هماغه غلط کار کوئ، ستاسو مغز ته به یو واضح پیغام رسیږي چې دا لاره سمه نه ده. په همدې سره ورو ورو هغو کارونو ته لږ ورځئ چې ستاسو وخت ضایع کوي. تر اوسه مو کله له ځان سره په رښتیا فکر کړی چې په ورځ کې څومره وخت بې ځایه ضایع کوئ؟ که هغه کارونه لرې کړئ چې ستاسو وخت او انرژي خوري، تاسو به ډېر فعال، اغېزناک، ګټور او انرژي لرونکي شئ. بهانې به مو کمې شي، ځنډول به مو راکم شي او ورو ورو به درک کړئ چې په ورځ کې په حقیقت کې څومره ګټور وخت لرئ. څېړنې ښیي چې که موږ یو عادت یوازې پرېږدو او پر ځای یې هېڅ شی ورنه کړو، مغز مو ډېر مقاومت کوي. نو تر ټولو لویه ښه لاره دا ده چې بد عادت په یو ښه عادت بدل کړو. دا د هر چا په ژوند کې فرق کوي. باید وګورئ چې کوم کارونه ستاسو وخت او انرژي ضایع کوي. کیدای شي ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو کې تېروئ، بې ګټې مطالب ګورئ یا داسې منفي کسان در سره وي چې انرژي مو خوري. کیدای شي ملګری مو وي، آشنا مو وي یا بل څوک، یا شاید فزیکي فعالیت مو ډېر کم وي. دا ټول عادتونه بدلولی شئ. مثلا که داسې ملګري لرئ چې هره ورځ درته زنګ وهي، یوازې شکایتونه کوي او انرژي مو اخلي، هڅه وکړئ پر ځای له هغو خلکو سره ډېر وخت تېر کړئ چې ستاسو د پرمختګ مرسته کوي، ستاسو هملارې دي او حالت مو ښه کولی شي. یا مثلا له ځان سره ووایئ د دې پر ځای چې هره ورځ چاکلیټ او ډېره بوره وخورم، یو سالم بدیل باید انتخابوم. که هره ورځ بې ګټې او بې معنا مطالب ګورئ او خپل مغز ته داسې معلومات ورکوئ چې یوازې مو اندېښمن او مضطرب کوي، پر ځای 10 مخه کتاب ولولئ یا 10 دقیقې انګلیسي تمرین وکړئ. ملګرو خپل مغز لږ وغولوئ. کله چې مغز مو د یو کار کولو ته تحریک شي، که هماغه لحظه یوازې ووایئ نه دا کار مه کوه، ډېر امکان شته چې بیا هم هماغه کار ته لاړ شئ چې وسوسه یې ورته لري. نو ستاسو مسؤلیت دا دی چې ژر یو بل کار وکړئ. ورته وایي یوازې 2 دقیقې دا کار وکړه، 2 دقیقې کتاب ولوله یا 2 دقیقې ورزش وکړه. باور به مو ونه شي چې ډېر وخت له همغو 2 دقیقو وروسته انسان خپله نوره هم ادامه ورکوي. یوازې دومره مهمه ده چې مغز ته ژر ووایئ دا لاره سمه نه ده، له دې بلې لارې لاړ شه. نو وګورئ چې په ورځ کې کوم شیان او کوم خلک ستاسو انرژي مصرفوي، کوم داسې کارونه کوئ چې شاید ورته پام نه کوئ خو اضطراب درکوي او مزاج مو خرابوي، کوم بې ګټې معلومات خپل مغز ته ورکوئ، کوم خبرونه تعقیبوئ چې د ورځې انرژي مو ختموي. مثلا یو څوک عادت لري هره ورځ د ډالر بیه ګوري، بل څوک هره ورځ د جګړې خبرونه تعقیبوي، خو نه پوهېږي چې دا کار یې پر ورځني انرژۍ څومره اغېز کوي. منفي معلومات ګډوډ ذهن جوړوي او مثبت معلومات د عصبي سیستم په آرامولو کې مرسته کوي. کله چې عصبي سیستم مو آرام وي، په ورځ کې ډېره انرژي لرئ. هر څومره چې په شعوري ډول انتخاب وکړئ چې کوم کار وکړئ او کوم ونه کړئ، هماغومره مو اراده پیاوړې کیږي او پر ځان مو باور زیاتیږي. په تېرېدو سره هغه ذهني تصور چې د ځان په اړه یې لرئ هم پیاوړی کیږي، انرژي مو نه ضایع کیږي او تمرکز مو هم زیاتیږي. دوهم عادت تر تصمیم مخکې 15 ثانیې تم شئ. بل ډېر مهم عادت دا دی چې له هر مهم غبرګون یا تصمیم مخکې 15 ثانیې تم شئ. همدا 15 ثانیې د دې سبب کیږي چې د مغز هغه برخه چې په احساساتي او ناڅاپي غبرګونونو کې رول لري لږ ارامه شي او تاسو د فوري غبرګون له حالت څخه شعوري انتخاب حالت ته لاړ شئ. په وخت تېرېدو سره دا کار پر ځان باور هم زیاتوي، ځکه ورو ورو احساس کوئ چې د حالاتو کنټرول ستاسو په لاس کې دی.
بیا هغه څوک نه یاست چې هر څه ته سمدستي غبرګون ښیئ. که د جذاب شخصیت لوړ احساساتي حقوق په اړه خبرې وکړو، هغه کسان چې احساساتي حقوق یې لوړ وي پر ځان او خپلو احساساتو ډېر ښه کنټرول لري. هغوی هر څه ته فوري او سخت غبرګون نه ښیي، په ځانګړي ډول ډېر توند، قهرجن او یا مبالغهناک غبرګون. همدا 15 ثانیې مرسته کوي چې داسې ناڅاپي تصمیم ونه نیسئ چې وروسته پرې بیا پښیمانه شئ. درېیم عادت، هره ورځ یو نیمګړی کار بشپړ کړئ. نیمګړي کارونه زموږ د مغز لپاره د یوې خلاصې دوسیې په څیر دي. هره ورځ موږ انرژي خوري. ډاډه یم چې موږ هر یو په ذهن کې ډېرې داسې خلاصې دوسیې لرو او شاید هره ورځ نورې هم ورزیاتوو. کله چې یو کار ترسره او بشپړ کړو، مغز مو ډوپامین خوشې کوي. همدا ډوپامین موږ ته د پرمختګ احساس راکوي. نو هڅه وکړئ هره ورځ لږ تر لږه یو نیمګړی کار بشپړ کړئ، که هر څومره هغه کوچنی وي. کیدای شي یوه اونۍ کېږي چې له ځان سره وایئ باید خپله کوټه پاکه کړم، المارۍ منظمه کړم، پروژه بشپړه کړم، فلاني ته زنګ ووهم یا د فلاني پیغام ته ځواب ورکړم. هر څه چې وي، حتی که ډېر کوچنی کار هم وي، باید بشپړ یې کړئ. زه خپله هم کله ناکله له دې ستونزې سره مخامخ کېږم. دوهزړیتوب زما ډېره انرژي اخلي. نو ما پرېکړه کړې چې د هغو کارونو په اړه چې زما په وس کې دي واضح تصمیم ونیسم. یا وایم هو دا کار کوم، یا وایم نه دا کار نه کوم، او پرېږدم یې. دا چې هره ورځ په ذهن کې ګرځوم دا وکړم که نه، هغه وکړم که نه، همدا خپله دومره انرژي اخلي چې په پای کې انسان هیڅ کار نشي کولی. کله چې یو ورځ څو کوچني ګټور کارونه بشپړوئ، خپل مغز او خپل ارادې ته دا پیغام ورکوئ: زه توان لرم، زه کولی شم یو کار تر پایه ورسوم. تاسو نه پوهیږئ چې د کارونو نیمایي کې پرېښودل څومره منفي اغېز در باندې کولی شي. ځکه په غیر مستقیم ډول خپل مغز ته وایئ زه د یو کار د پای ته رسولو اراده نه لرم. مثلا که ما له ځان سره ویلي وي چې نن 15 مخه کتاب لولم، هر ډول چې وي هماغه 15 مخه باید ولولم. حتی هدف کوچنی ټاکم تر څو که 15 مخه شپږ مخ شي، بیا د پرمختګ لا ښه احساس وکړم، نه دا چې له ځان څخه ناهیلی شم. دا د هغو کسانو لپاره یوه ډېره ښه طریقه ده چې کارونه ځنډوي، اراده یې کمزورې ده یا پر ځان باور یې لږ دی. که هره ورځ یوازې یو کوچنی ګام هم واخلئ او یو څو کارونه بشپړ کړئ، خپل ځان ته دا پیغام ورکوئ چې زه ځان ته ارزښت ورکوم او دا کار له ځان سره په مینه او ځان درناوي کې هم ډېره مرسته کوي. څلورم عادت، ځان ته واړه او کنټرول سوي سخت شرایط جوړ کړئ. ما تل ویلي چې کله انسان په شعوري ډول ځان له کوچنیو سختیو سره مخ کوي، مغز له نوو شرایطو سره د عیارېدو تمرین کوي. دا کار په ژوند کې په ځانګړي ډول د ستونزو پر مهال ډېر ګټور تمامیږي. مغز مو انعطاف من او مقاوم کیږي. زه خپله هم دا کار په قصدي ډول ځان په داسې کوچنیو ننګونو کې اچوم چې عادي حالت ته په ګډ کتو لږ سختي وي. خو پام وکړئ داسې څه نه وایم چې تاسو ته عذاب درکړي یا مو زیانمن کړي. یوازې لږ سخت دا کار در زده کوي چې زه له کوچنیو ناخوالو سره مقابله کولی شم، زه له ستونزو سره عیارېدلی شم. بیا به داسې نه یاست چې کله ناڅاپه له یو سختې ازموینې سره مخ شئ سمدستي وایي اوه اوس څه وکړم. که پام مو کړی وي، نږدې ټول هغه کارونه چې نن یې یادوو له ارادې او پر ځان باور سره مستقیم اړیکه لري. دا تخنیک د ایکسپوژر تراپي یا په تدریجي ډول له ویرې سره د مخ کېدو له اصل سره هم ورته والی لري. شاید تاسو د جګړې پر مهال هم دا لیدلی وي چې ځینې کسان حتی په ډېرو سختو شرایطو کې نسبتا آرام پاتې کیږي، خو ځینې نور حتی په خوندي ځای کې هم ډېر ویریږي. زه نه وایم چې ویره طبیعي نه ده، ویره طبیعي ده، خو کله سخت وضعیت مخکې ځان ذهناً او عملي ډول ورته چمتو کړئ، بیا پوهیږئ چې حتی په سختو شرایطو کې هم کولی شئ خپل حالت تر یوه حده ښه وساتئ. مثلا یوه ننګونه چې ما د ځان لپاره ټاکلې دا د یو میاشت د محدودو پیسو په اندازه ژوند وکړم. داسې فرض کوم چې ډېرې پیسې را سره نشته. دا ډول تمرینونه مرسته کوي چې که یوه ورځ واقعا له داسې حالت سره مخ شئ، مخکې به پوهیږئ چې څه باید وکړئ. که تاسو همداسې کوچنیو او سالمو ننګونو لپاره کومه نظریه لرئ، حتما یې په کمنټ کې ولیکئ چې نور کوم کارونه کولی شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او په کمنټ کې راته ووایئ چې د کومو موضوعاتو په اړه غواړئ په راتلونکو کې موږ درته ویډیوګانې جوړې کړو او پرې خبرې وکړو. ستاسو کمنټونه زموږ د چینل د محتوا په ټاکلو کې ډېره مرسته کوي. کله چې ووینم یو موضوع ډېره تکراریږي، طبیعي ده چې زه هم هڅېږم د هغه په اړه ویډیو جوړه کړم. چینل هم سبسکرایب کړئ چې یو بل له لاسه ورنه کړو. وروستی عادت، بیا خپلو احساساتو ته نوم ورکړئ. د UCLA ځینو څېړنو ښودلې چې کله تاسو خپل احساس په واضح ډول نوموئ، مثلا وایئ زه غوسه یم،
زه خفه یم، زه اندېښمن یم، نو د احساس پر وړاندې ستاسو شدید غبرګون کمېدای شي. شاید فکر وکړئ چې که زه خپل احساس ته نوم ورکړم نو حالت به مې نور هم خراب شي. خو موضوع برعکس ده. دا کار د فشار په کمیدو، د ذهن په ارامېدو او په پای کې د ښه تصمیم په نیولو کې مرسته کولی شي. لیکلو سره هم ډیره مرسته کېدای شي. که قلم او کاغذ در سره وي او مثلا له چا سره مو جنجال کړی وي، خفه یا مضطرب یاست او زړه مو غواړي هر څه ورته ووایئ، هغه ټولې خبرې لومړی پر کاغذ ولیکئ. کله چې احساسات ولیکئ د هغوی شدت کمیږي او ذهن مو داسې احساس کوي لکه هغه خبرې چې مو تر یوه حده له ځان څخه ایستلې وي. نو هر کله چې بد احساس تجربه کوئ یوازې ورته نوم ورکړئ. مثلا څوک درته یوه خبره وکړي او تاسو غوسه شئ، 15 ثانیې تم شئ او له ځان سره ووایئ زه د دې خبرې له امله اوس ډېر غوسه یم. همدا کار د غوسې شدت تر یوه حده راکموي. یا که غواړئ یو کار پیل کړئ خو ویره او اضطراب لرئ، له ځان سره ووایئ زه همدا اوس د دې کار د پیلولو له امله اضطراب لرم. همدا نوم ورکول مغز له شدید جګړه یا تېښتې حالت څخه راوباسي او کار پیلول درته اسانه کوي. مثلا یو څوک ستاسو پیغام ته ناوخته ځواب درکوي، د دې پر ځای چې په ذهن کې سمدستي سناریوګانې جوړې کړئ، ووایئ شاید هغه ته کومه ستونزه ورپېښه شوې وي، سمدستي به ماته ځواب ووایي، یا یو بل څه د هغه په متعلق ور وتړئ. ذهن قانع کړئ او همداسې آرام پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.